دوستانو معلوماتي بکس هم د ځمکې د ګرموالي په تړاو باندې وکته چې ځمکه ولې ورځ تر بلې ګرمیږي. همکارانو په دې تړاو باندې معلومات چمتو کړي وو چې هغه علتونه یې هم تاسو ته ووایي. دوستانو دا یو واقعیت هم دی د نړیوال اقلیمي بدلون سره په نړۍ کې ډېر اقلیمي بدلونونه راغلي دي. رابطه هغه هېوادونو ته چې د دغې اقلیمي اغېزو لاندې راغلي چې یعنې د هغه لسو شدیدترینو اغېزو په ډله کې یو هم افغانستان دی. افغانستان هم دوستانو تاسو به لیدلي وي، ما ښه په زړه کېږي دوستانو، موږ به د حمل تر 15 پورې، البته زموږ په منطقه کې د حمل تر 15 به هلته واورې وي، بیا موږ به خاکزدې ورته ویل، دغه خاورې مو راخیستې، د واورو په مخ مو شیندلې په هغه پټیو کې. هغه وخت زه ډېر کوچنی وم چې تر څو د پټیو څخه د واورې ایسته شي، تر څو غنم او نور هغه څه چې کرلي وو هغه رالوچ شي. نو د حمل تر 15 پورې به واورې پرتې وي په ځمکه. هماغه و چې ورځ تر بلې به البته آبادي وه، تقریبا زموږ په سیمه کې به پر 4-5 مترو کې به د ځمکې لاندې اوبه را پیدا کېدلې او خلکو به ترېنه ګټه اخیستله. اوس لا به وګورئ دوستانو، وچکالي تر دغې حده رسېدلې ده چې په هغې منطقو کې چې په 2-3 مترو کې اوبه ورکولې، اوس پر 100 مترو کې اوبه نه ورکوي، حتی تر دې هم زیاته شي. ښه نمونه یې موږ او تاسو پلازمینه کابل ګورو. ښه، په دې به بحث کوو چې ولې ورځ تر بلې نړۍ ګرمیږي او ورځ تر بلې افغانستان دغسې د مشکلات سره مخ کېږي. که د افغانستان نه راشو، لږ نور یې هم رالنډ کړو، کابل ته راشو، پلازمینې ته راشو. پلازمینه کابل دوستانو نفوس پکې ډېر دی، ورځ تر بلې دغلته خلک ډېرېږي، خلک ډېر هڅه او کوښښ کوي چې کابل ته راشي، په کابل کې ژوند وکړي. خو په کابل کې ورځ تر بلې ګرمي ډېرېږي او د دې تر څنګ چې ګرمي ډېرېږي، اوبه نشته دي، وچکالي ده. ته باور وکړه چې په هغو ځایونو کې چې ډېرې اوبه به وي، هغلته مثال چې خلکو لوړې لوړې ماڼۍ جوړې کړي دي، اوس په دې حیران دي چې دغه لوړې ماڼۍ سر ته اوبه څنګه جګې کړو. حتی تر دې چې اوس موټرونه ځي، ټانکرونه ځي د ودانۍ یا دغه ساختمان سر ته، کومه ټانکۍ چې ایښې ده په دې ټانکر په واسطه هغلته اوبه جګوي تر څو خلک ترېنه ګټه واخلي. یعنې تر دغې حالت پورې رسېدلي چې زما خبرې ډېرې اوږدې نه شي. زما سره نن دوستانو په خپرونه کې د کرنې د برخې شنونکی یا کارپوه ښاغلی ساحل دوران مېلمه دی. په همدې تړاو به ورسره بحث کوم چې په کابل کې ولې ورځ تر بلې وچکالي ډېرېږي او د وچکالۍ سره ګرمي هم ډېره ده او د دغې ستونزې د حل لارې چی دي. تاسو ښه راغلاست وایم قدرمن دوران صاحب، ډېره مننه زموږ بلل منلي. ډېره مننه. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ملي تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې یو ښه سهار یې پیل کوي. خوشحاله اوسئ. دوران صاحب، لومړی به عمومي پوښتنه وکړم. په افغانستان کې ما هغه ورځ یو نړیوال رسنۍ کې راپور کتلو، د کندهار په ځینې ولسوالیو کې خلکو کلي پرېښي وو. کلي ځکه پرېښي وو، هلته د دوی پلارنی کلی وو، پټي وو، ځمکې وې. د دې لپاره نه وو پرېښي چې دی مثال په شوق بل ځای ته لاړ شي، د اوبو د نه شتون لپاره یې پرېښي. دوی ویل چې موږ د څښاک اوبه نه لرو په دغې سیمو کې، یعنې بسته یو قریه کوچېدلې وه، بل ځای تللې وه. پوښتنه هم دغه کوم چې په افغانستان کې دغه د وچکالۍ اغېزې څومره منفي ستونزې رامنځته کوي او د دې تر څنګ ولې ورځ تر بلې وچکالي ډېرېږي. او جالبه بیا دا ده چې تر ډېر اغېزمن بیا زموږ هېواد افغانستان دی. بلکل ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنې ته هم اشاره وکړله. که چېرته موږ راشو اوله نړۍ ته، په نړۍ کې که چېرته د تېرو کلونو په پرتله وګورو، دغه تېر اخر څو کلونه چې لکه اقلیمي بدلون په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی دی. هغه قطبي سیمې چې هلته مثلا د یخچالونه به ولي، هغه یخبندان به ولي، که تاسو وګورئ هغه مثلا روسیې موږ مثال ورکولی شو، لکه قطبي یخچالونو ته ډېره نږدې وله. هغه یخچالونه په ټوله کې که موږ وګورو هغه ټول اوبه شوي دي، تقریبا که په ټولو نه وي یعنې په زیاته فیصدي باندې هغه اوبه شوي دي، د اوبه کېدو په حالت کې دي. او دا لکه د نړۍ په اقلیم باندې مستقیما دا لکه منفي تاثیر لري. نو که بیا تاسو د افغانستان اشاره وکړله او بیا هم په قندهار ولایت کې دغه ولسوالیو ته اشاره وکړله چې هلته خلک د اوبو د کمښت لپاره دا ځایونه پرېښي دي او یا نورو ځایونو ته لاړ دي. او دا بلکل جدي ستونزه ده په افغانستان کې. لکه اول خو ورسره نړۍ مخ ته، او بیا په افغانستان کې هغه لکه که موږ لومړنیو دلیلونو ته راشو یا د دې لاملونو ته راشو، دا د نفوس زیاتوالی دی چې کوم ځای کې مثلا د نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي او هغه اوبه چې څومره مصرفېږي د هغه په مصرف کې زیاتوالی راځي. که په دویم ټکي کې موږ ورته اشاره وکړو، د شین پوښښ کمېدل دي. هغه ځایونو کې چې مثلا شین پوښښ وي، لکه شین پوښښ هلته زیات وي یا ځنګلونه وي، که هلته تاسو وګورئ د هغه ځای هغه که په عامه اصطلاح ووایو نمې زیات وي، د اوبو سطحه هلته په اسانۍ باندې نه ټیټېږي، د اوبو سطحه لوړه وي او د هغه هلته مثلا دې ته خلک نه اړ کېږي چې هغه منطقې پرېږدي یا نورو منطقو ته لاړ شي. نو په دویم قدم کې موږ ویلی شو چې دا د شین پوښښ د منځه تلل دي. بیا تاسو کابل پایتخت ته اشاره وکړله چې دلته هم د اوبو سطحه ټیټه شوې ده او یا هوا ډېره ګرمه شوې ده. که چېرته موږ کابل کې وګورو،
د تیرو کلونو په پرتله شین پوښښ ډېر زیات کم شوی دی. نو هغه اوبه چې مخکې به شتون لرلو هغه اوبه فعلا کمې شوي دي. دا مستقیما د هوا په ګرمېدا باندې تاثیر لري. بیا مثلا د لیدونکو ته بعضې هغه کسان چې کارپوهان دي د دې بخشو ته پوښتنه پیدا کېږي یا د لیدونکو ذهن ته دا پوښتنه راځي چې که چېرته شین پوښښ د دې لامل چې مثلا هوا هلته سړه شي یا ګرمېدا مخنیوی وشي که نه، نو بیا ننګرهار ولایت د دې شین پوښښ زیات دی. کونړ ولایت ولې هغه ولایتونه ګرم دي. نو هلته علاوه پر دې چې شین پوښښ زیات دی بیا هم هوا ګرمه ده. نو موږ داسې ویلو چې د هغوی جغرافیایي موقعیت او همدارنګه هغه بادونه چې د پنجاب او دغه ایالتي سیمو نه راځي ګرم بادونه، دا ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت په ده باندې مستقیم تاثیر لري. نو په ټولو کې ویلی شو چې د وچکالۍ یا د اوبو د سطحې ټیټېدا او د هوا ګرمېدا یو عام ستونزه ده په افغانستان. را به شو پلازمین کابل بل نور هم تم چې بده بحث وکړو. کابل کې ما مخکې یادونه وکړه چې تقریبا پر 12 مترو کې به اوبه ورکولې په هر ځای کې د کابل په هره منطقه په هر نقطه کې. اوس خبره اندان تر 120 مترو 130 مترو تر 150 رسېدلې و مګر متاسفانه اوبه نشته، یعنې اوبه دومره کته تللي دي ورځ تر بلې کته کېږي. ښه په دې به بحث وکړو. لومړی به دغه نفوس باندې بحث وکړو. کابل کې تقریبا د کابل ښار داسې ویل کېږي، هغه انجینر صاحبان پخوا موږ چې دلته مرسته کوي ورسره کې دوی داسې ویلي چې دغه ښار تقریبا د 2 لکو 3 لکو کسانو لپاره جوړ شوی. اوس تقریبا البته تر 1 میلیونه به په اټکل کوشش جوړ شوی. اوس تقریبا 7 میلیونه دلته کسان پکې اوسېږي او دا منطقه وړه ده، نفوس پکې ډېر دی او ورځ تر بلې خلک هم کوښښ کوي چې کابل ته راشي په کابل کې ژوند وکړي. اوس خو بیخي کورونه پکې نه پیدا کېږي چې څوک کور پکې پیدا کړي او دلته ژوند وکړي. په ټوله کې پوښتنه همدغه کومه، دغه مشکل که همدغسې روان وي، همدغسې وچکالي وي، همدغه ستونزه وي، څومره منفي په اصطلاح تاثیرات درلودلی شي د ښار په اوسېدونکي؟ دلته یوه مسله دا نه ده چې مثال خلک به زیانمن شي د اوبو څښاک. دا خو یو تجارتي ښار دی او دلته تاسیسات دي، زموږ ټول وزارتونه، هر څه حکومت، هر څه همدغلته دی. د دغې ښار د ستونزو د حل لپاره یا دغه ستونزه که روانه وي دا به په راتلونکي ډېر بد پیغامونه وړاندې نه کړي. بالکل ډېر مهم پوښتنې ته تاسو اشاره وکوله. که چېرته وګورو پایتخت بیا ډېر د نورو ولایتونو نسبت ډېر مهم دی او دلته د اوبو د سطحې ټیټېدا بیا دا یو عامه ستونزه ده. حتی تاسو که بعضې ځایونو ته متوجه شوي د کابل په غرب کې مثلا دشت برچي کې خلک بیا د اوبو دپاره قطارونه جوړوي او هغه ته په ساعتونو انتظار وباسي، حتی بیا داسې وخت راشي چې یا اوبه ختمې شوي یا هغه ځای بند شوی وي، څه لکه راپورونه یا خبرونه به مو اورېدلي. نو که دلته موږ په ټولو کې وګورو کابل کې لکه دا داسې نه ده چې په دې حالت باندې پاتې شي. دا که چېرته صحیح مدیریت شي، منیجمنټ شي، دا بیرته کولی شي مثلا ریچارج شي. که چېرته موږ د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ کې دلته په څه وخت مخکې یو کوچنی بند دی، هماغه د کلیو د خلکو لخوا نه جوړ شوی ولو. دلته دا د بند مخکې د جوړېدا نه مخکې لکه دلته اوبه او دا کاریزونه چې څه ول دا وچ شوي وو. نو دوی یو کوچنی بند جوړ کړي هملته او ده کې یو څه ناڅه د باران اوبه او د واورې اوبه دا ذخیره کېدلې. نو بند کې مکثره د هغه یو خو لوی بندونه لکه نغلو بند، دا د کې اوبه تر زیاته وخته پورې د دوی د بند کاسه لوی لکه دا په اسانه یا وچېږي نه یا اوبه یې نه کمي. خو هغه بندونه چې مثلا محلي بندونه یې ډېر کوچني هغه حتمن چې اوبه پکې زیات وخت پاتې شي هغه سطحه ټیټوي او وچېږي که مثلا هغه بیا باران ونه شي هلته یا واوره. نو د وخت په تېرېدا سره دا بند لکه اوبو سطحه ټیټه شوه یا وچه شولې، نو هغه کاریزونه چې د ده نه لاندې ول، د هغه چې اوبه وچې شوې ول یا هغه چینې چې ولې، هغه بیرته د هغې اوبه لکه فعالیت شروع کړي او بیرته یې اوبه ورکولې. نو که موږ وګورو دا که چېرته سم مدیریت چې داسې نه دی لکه هغه ځایونه بیرته ریچارج شوه د اوبو نه، نو که د دې سم مدیریت وشي او دلته یو صحیح پالیسي او پلان جوړ شي، دا داسې نه چې په دې حالت کې پاتې شي. د راپورونو په اساس تاسو مخکې یادونه وکړه چې که داسې حالت روان وي تر 2013 پورې بیا شاید په کابل کې یا په اکثرتو ځایونو کې اوبه پیدا نه شي. نو که د دې لپاره یو ښه پلان جوړ شي، یو ښه طرحه جوړه شي، لکه څنګه چې اوس د حکومت د خوا نه که موږ یادونه وکړو د پنجشیر ولایت د سیند اوبه د کابل د څښاک دپاره استفاده شي، داسې د لکه ډېر ښه اقدام دی چې په دې کې وشي. هم کولی شي د څښاک دپاره استفاده ته نه وشي او هم کولی شي چې دلته واړه واړه بندونه د ولایت په مختلفو ځایونو کې ورته ځایونه جوړ شي چې د کابل د سطح اوبه چې دي دا بیا ریچارج شي او د دوی سطح رالوړه کړي. او دا خو بیا که موږ یادونه وکړو داسې یو سیند هم نه ده چې مثلا دا کوم لکه سرحدي ولایت کې چې د حقابې او د نورو هیوادونو سره د نړیوالو حقوقو مسله وي چې دا اوبه څنګه هلته نه پرېښول
کې دغه کي دا یو مرکزي ولایت او مرکزي سیند دی دا لکه په نورو ولایتونو د حقابې او نړیوال حقوق دی کې دغه کېږي نه دا خپله کولی شي افغانستان په داخل کې استفاده وکړي. خو یوه بله مسله هم ده قدرمن دوران صاحب دا ډېره غټه پروژه ده او غټ پیسو ته اړتیا ده چې د پنجشیر د سیند دلته کابل ته برابروي او دا د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه د ریچارج او بیرته ذخیره کېدو لپاره باید موږ لنډ مهاله منځ مهاله اوږد مهاله پلان ولرو چې دا د اوږد مهالي پلان یوه کیسه ده. پوښتنه هم دغه کومه چې په لنډ مهال کې په اوس مهال کې موږ باید څه وکړو چې تر څو د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه وچشي. تاسو به لیدلي وي کله چې باران اول خو متاسفانه چې د الله پاک ته موږ دربار څخه هیله کوو دعا به کوو چې واورې باران نه وشي. واورې باران اوس درک نه لري نه کېږي. کله چې واورې بارانونه به وشول نو دغه د کابل ښار یو خوا د کانالیزاسیون سیستم دلته نه وه ټول سرکونه اخیر سرکونه سر به اوبه ولاړه وي. بله مهمه مسله دا ده چې موږ په ټوله کې په هر کور کې اویلي ده اویلي سمټ کړې یا کاشي کړې ده هیڅ ځای نشته دی چې داسې یو اوبه جذب ولري چې هغلته اوبه لاړې شي. یا دې ته ورته موږ ګورو چې کله موږ په د ساحو کې چې کله باران وشي په دغه ویالې او هغه لوی یو څه لوی ویالې نیرونه دومره د اوبو ډک راځي ټول د کابل سیند ته تویږي او ځي. پوښتنه هم دغه کوم چې په لنډ مهاله کې موږ او دولت په ګډه څه کولی شو چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه بیرته ورغول شي یا ریچارج شي. ډېره مننه. که موږ وګورو داسې نه دی چې دا مثلا د دولتونو کار وي که نه لکه لږ خو ښکېل هم هغه ادارې چې دی کې ښکېل دي هغه خو ورکې شته. مثلا د هر افغان په صفت دا د ټولو ملي وجیبه ده چې دې ته پاملرنه وکړي او د لنډ مهال دپاره د اوبو سپمول لکه په دري ژبه کې موږ یو متل لرو چې قطره قطره دریا میشه. دا داسې نه ده چې مثلا هغه لکه پاتې کېږي. که چېرته هر یو مثلا کابل نفوس تاسو چې اټکلا 15 لا 7 میلیونه ته شاید رسېدلی وي که دا هر یو حتی که موږ ډېر په کم پیمانه یو ګیلاس اوبه لکه یو مثال ورکو نو د 6 میلیونو یو ګیلاس اوبه دا ډېرې زیاتې اوبه کېږي. نو د لنډ مهال دپاره د اوبو سپمول د دې نه لکه سمه استفاده کول او د دې نه داسې استفاده هم شي لکه بیرویه. تاسو اکثرت لکه مخکې مې یادونه وکړله چې بعضې داسې لوړې ودانۍ دي چې هغو ته په ټنکرونو لکه اوبه خېجول کېږي. دا که تاسو وګورئ دا مستقیم تاثیر په اقتصاد باندې لري ځکه اوبه نشته ته به اوبه مجبور د ټنکرونو نه بعضې ځایونه په پیسو باندې والي نو دا مستقیم په اقتصاد تاثیر لري. نو لنډ مهال کې دا موږ ویلی شو د اوبو سپمول د هغې نه لکه بیرویه استفاده ونه شي او د هغه په مصرف کې صرفه‌جوي وشي نو دا به د لنډ مهال دپاره کولی شو موږ دا یو صرفه‌جوي مسله بله د ژمی د ژمی کې اصل په سلو کې واورې باران نه کېږي. څومره مهمه ده چې دغه د واورې بارانونه اوبه راټولې کړو سړکونو ته یې خوشي نه کړو کوڅو ته یې خوشي نه کړو. او مهمه مسله هم دغه ده چې دغه اوبه داسې یو زمینه ورته برابره کړو چې بیرته په ځمکه کې جذب شي. بالکل دا هم لکه د یو حل لارې نه موږ کولی شو ویو دغه اوبه چې موږ د کابل اوبه ګورو لکه موضوع د موږ په کابل ولا تقریبا نو دا که وګورو د کابل سیند لکه سطحه چې دا داسې نه ده چې مثلا سیمټ وي یا دغه دې ځای باندې هم کولی شو جذب کوو. دلته موږ کولی شو چې فرعي لارې وټاکو لکه هغه ځایونو کې چې ضرورت یې که تاسو پام کړی مثلا د کابل د سبز ولسوالۍ دی مثلا د بګرامۍ ولسوالۍ ده یا د پلچرخي ساحې دغلته بعضې که د غرونو طرف ته یا لمن ته وګورئ دلته کرنیزې ځمکې شته دی لکه شیوکي او دغه ځایونه کولی شو دونه موږ فرعي لارې یا لختي یا نالۍ داسې جوړ کړو چې دې ته لاړې شي دا اوبه هم بلته د کابل دغه د ځمکې لاندې اوبه چې کومې دي دا به ریچارج شي او هم به هغوی ته زراعتي استفاده وکړي. نو دا هم د حل لاره ده چې کوم بارانونه چې کېږي یا کوم اور چې په کابل باندې کېږي څه ناڅه دی هغه ته مثلا فرعي لارې جوړې کړو دغه ذخیره کړو یا بعض ځایونو کې داسې ورته غټې کندې جوړې شي چې مثلا هغه اوبه سطحي لاړې نه شي او دا د اوبو ځمکې لاندې لاړ شي او دا د اوبو سطحه ریچارج شي. ښه په ټوله کې به دا مهم مسله چې په دې دواړه بحث او خبرې وکړو چې موږ ځینې بندونه د کابل شاوخوا کې نور هم لرو. د لالندر په نامه یوه منطقه ده دلته شوي که چېرې بند شاوروس او بل د شاوروس بندونه دي. د دغې د بندونو جوړښت قرغې بند او دې ته ورته نورو ساحو کې د بندونو جوړول یا د هغې څخه کابل ښار ته اوبه راوستل که څه هم لګښت لري خو مجبورا دغه کار ترسره نه کړو. شاید د کابل ښار کې بیا نو د اوبو له ستونزو مشکلات سره مخ شو لکه چې اوس هم مخ یو. دغه څومره په منځ مهال کې څومره ګټه درلودلی شي چې په دې باندې کار وشي تر څو موږ د کابل ښار د اوبو د نشتون څخه خلاص شو. بالکل ډېره ښه پوښتنه مو کولې خو لکه تاسو ویلې چې لنډ مهالې دي منځ مهالې دي او مثلا یو اوږد مهالي
یو خو داسې چې موږ باید داسې ځان ته سوچ ونه کړو لکه چې همدغه نسل دپاره دا اوبه زر زر راوستل شي مثلا نور په آینده کې آینده نسلونه دي، د هغه نه نور نسلونه دي، که اوږد مهال ته یې واړو باید داسې یو سیسټم ورته ته جوړ شي چې هغه همیشه جریان ولري، لکه داسې نه شي چې موږ آینده کې دې ستونزې سره صحیح ده ستونزې به وي، خو یعنې داسې یو پلان او طرح او مدیریت هغه ته برابر کړو چې د اوږد مهال دپاره یعنې 10 کاله یا 15 کاله 20 کاله بعد دا ستونزه بیخي مکمله یا ریشکن شي او که ریشکن یې ډېره په کمه فیصدي پاتې، نو کولی شو په لنډ مهال کې هم لکه تاسو اشاره وکړله هم ښه دی، او په منځ مهال کې هم که تاسو چېرته د للندر بند اشاره وکړله یا بند شاوروس اشاره وکړله، دا د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته لکه ګټه خو لري غیر د هغه نه که تاسو وګورئ د شکردرې سیمه یا مثلا د للندر دا شین پوښښ هم لري، خپله شین پوښښ دغه نم لکه د اوبو سطحه ټیټه جیګه ساتي لکه راجیګوي د ځمکې نه، نو کله ته وګورئ په شکردره کې یا د هغه نه تاسو وخت وګورئ د قره باغ سیمه یا سالف سیمه هغه سیمې چې اوبه لري نسبتا شین پوښښ هم هلته زیات دی او هغه د اوبو د کمښت سره مثلا مخ شوي نه دي، نو دا په اوږد مهال او که لنډ مهال وي دا لکه ګټه لري او د حل لارو د یوه لار موږ کولی شو دا ونومو چې دا بهترینه حل لاره ده. ښه مخکې په لګښت تاسو خبرې وکړې خو زه غواړم چې نور هم بحث په دې باندې وکړو. په کابل ښار کې په سلګونه موټر شوي شته دي، څنګه حمامونه شته دي او هغه څه شته دي چې اوبه ډېرې مصرفېږي، یعنې هغه لارې چې اوبه ډېرې مصرفوي. څومره مهمه ده چې په دغې برخه کې که څه هم جدي پاملرنه شوې ده لا پسې پاملرنه جدي شي. او یو څه چې زه غواړم پرې بحث دواړه وکړو، زموږ او تاسو دغه د خپل بدن کې هغه د روحي اړخه یو څه د وجدان په نامه لرو. موږ ولې ما پرون مې لیدل پرون ورځ د ماشومان ته یې پایپ لاس ورکړی د کور د باندې راایستلی دی سرک پې پاشه کوي، سپینې پاک اوښکو غوندې اوبه وي او دوی دغه کار سره کوي. زه خو د ماشوم نه ځکه ګیله نه کوم شاید هغه په دې تړاو نامه فواید درلودلی وي، نو کې مګر هم د کورنۍ غړي که چیرې د کورنۍ کې یو غړی مثال پلار په دې باندې خبر وي چې اوبه باید بې ځایه مصرف نه شي، د پلار په شتون کې دغه کار نه ماشومان ترسره کوي نه د کور میرمن ترسره کوي، خو د پلار دا دین دی او د پلار دغه مسؤلیت دی چې باید خپله میرمن یې په دې باندې پوه کړي چې بې ځایه اوبه مه مصرفوي، ځکه عامه پوهاوی باید خپل پلار خپلې کورنۍ ته ورکړي. همدغسې نور څومره مهمه ده چې موږ د اوبو په لګښت کې یو څه په اصطلاح پاملرنه وکړو. ځینې کسان دي په دغه بلاکونو کې زه ګورم دوی مثال د زموږ خویندې میندې د لوښو مینځلو کې زښته زیات اسراف کوي، د اوبو په مصرف کې د کالیو په مینځلو کې زښته زیات اسراف کوي، مثال د کمپالو په مینځلو کې دغه په کوله کې که یو عامه پوهاوی ترسره شي، مثال هغه که د رسنیو له لارې وي که د ځوانانو له لارې وي که د مسجد د ملا امامان له لارې وي، تر څو د اوبو په لګښت کې یو څه په اصطلاح سپما وشي، یعنې دغه چاره څومره کولی شي چې موږ او تاسو له دغه اوسنۍ ستونزې څخه راوباسي؟ بالکل تاسو مخکې اوله د لکه وجدان یادونه وکړه، که د دین د لحاظه موږ ګورو اسراف ښه کار نه دی که په هر بخش کې، نو بیا هغه د اوبو اسراف خو دا خو بیا یوه عامه ستونزه ده، په دې کې ډېر اسراف کول خو دا خو بیا بیخي ښه کار نه دی. د مخکې ما د سپما خبره وکړه، هم باید سپما وشي او د دې سپما دپاره تاسو یادونه وکړه عامه پوهاوی دا بهترینه لاره ده، که چېرته دا د رسنیو له لارې وشي، که چېرته دا د سوشل میډیا فیسبوک یا مثلا نورې صفحاتو له لارې وشي، او که چېرته کورنۍ کې مثلا مشر وي یا په مسجدونو کې ملا امامان یا د وکیل ګذر د خوا نه وشي په دې کې صرفه نو دا به ډېر عام او تام تاثیر ولري په کورنۍ باندې. که چېرته وګورئ هغه کورنۍ لکه بعضې کورنۍ چې لکه د اوبو ستونزو سره مخ دي، دوی اوبو په پیسې باندې اخلي، په پیسو باندې هغوی به د دې په لګولو کې مثلا لکه دومره اسراف نه کوي او د دا زیات نه لګوي، پوهېږي چې مثلا د اقتصاد ته ضربه رسوي، موږ په دې باندې لګښت راځي په د اوبو مصرف باندې، او چاته چې مثلا په اصطلاح موږ چې مفت راځي هغوی به یې خصه کې نه وي، نو چې دوی دپاره هم مثلا د دولت د خوا نه قانون وټاکل شي، او هم مثلا د کوم ځای کې چې مثلا کابل کې خو اکثرته وکیل د ګذر او دغه د مخور د چې منطقه کې دي، دوی د خوا نه قانون وټاکل شي مثلا چې دوی په لګښت کې یا په سپما کې مثلا باندې د اکثرته پایپونه راویستي کوڅې پې مینځي، نو دا وګورو که مثلا که چا دا کار وکړي د دې لپاره یا جریمه ده یا نقدي جریمه ده یا مثلا کوم بل یو څه ورته وټاکي، نو ده کې به هم تام کموالی راشي. که چېرته تاسو د رسنیو له لارې وګورئ بعضې هغه اعلانونه چې وي چې لکه وایرل شي که نه، به ټول خلک یې په عام په اصطلاح بازار او دغه ځایونو زه همدغه ټکي ته تلم. قهرمان دوران صاحب تاسو وګورئ په ټول ښار کې به زه تاسو ما سره شاید همغږي وئ، داسې یو بروشر به نه وي لیدلی چې د اوبو د سپما په اړه یو څه لیکلي وي.
یعنې ما خو نه دی لیدلی که وي هم ډېر کم وي یعنې زه دا نه وایم چې بیخي نشته وي به مګر هم ډېر کم دي یعنې که وایم که دغه موضوع یو څه ډېره شي یو څه په اصطلاح په سوشل میډیا کې په ټولنه کې عامه شي چې تر څو موږ او تاسو د اوبو د سپما په تړاو باندې بحث وکړو او دا یوه خطرناکه او جدي ستونزه وګورو ته باور وکړه چېرته چې اوبه نه وي هلته ژوند ناممکن دی ما درته یادونه وکړه په کندهار کې په هلمند کې فراه کې په نیمروز کې بیخي قریې دغه سیمې نه څخه لاړلې ځکه د څښاک اوبه یې نه درلودلې حتی تر دې چې تر 200 مترو پورې برمه وهي مګر اوبه نه ورکوي که ورکوي بیا داسې اوبه ورکوي ترخی وي د څښاک نه وي اخر دغې ته مسله ورسېږي په ټوله کې زه پوښتنه همدغه کوم چې څومره مهمه ده چې په دې کې د افغانستان فرد مسؤلیت واخلي تر څو دغه د اوبو په سپما کې موږ او تاسو په اصطلاح برخه واخلو بالکل دا ما مخکې لکه یادونه کوله که تاسو بعضې هغه اعلانونه د رسنیو لارې وګورئ چې مثلا وایرل شي او ډېرو خلکو ته لکه ورشي بیا که تاسو وخت په بازار کې هم ګورئ عام خلک یا هغه کسان چې لوستي هم نه وي په بازارونو کې په چوکونو کې چې ناست دي هغه د اعلان یو څه برخه یادوي چې په فلانکي اعلان کې مثلا دغسې نو که دغه اعلانونه د سوشل میډیا یا د میډیا یا تلویزیون لارې زیات شي او دلته جدي ستونزه لکه جدي پاملرنه وشي بیا خلکو ته هم یو څه ناڅه عامه پوهاوی وررسېږي چې دا پسندیز ټکي ته دوی پاملرنه وکړي او دا جدي ونیسي نو دا بهترین شکل ده چې په تلویزیونونو کې یا د سوشل میډیا لارې یا د نورو برخو لارې چې ځوانان یې بعضې داسې لکه غونډې دوی ترسره کړي مثلا په هفته کې یو وار یا د ملا امامان د خانه په مسجدونو کې د یادونه وشي چې دا خو مثلا یو اسلامي دغه هم لري ځکه چې اسراف ښه کار نه دی نو دا به عام او تام تاثیر لري د اوبو په سپما کې ډېره مننه بحث به راټول کړو یوه موضوع ما تا د اوبو د نه شتون څخه سره هغه ګرمي هم وه چې ګرمي ورځ تر بلې په کابل کې ډېرېږي او خو په کابل کې نفوس ډېر دی موټرونه هم زښته ډېر دي اخته او دېخته ګرځي خپله د موټرونو دود او دغه خپله یو تولید د موټرونو د هم یو هوا د ګرمېدو کې ښه رول درلودلی شي پوښتنه همدغه کومه څومره مهمه ده چې موږ او تاسو په خپل چم کې موږ یو وخت کې یو شعار و چې یو نیالګی د ځان لپاره یو د هېواد لپاره کېنوئ تاسو وګورئ موږ زیاتره وخت کې زیاتره ځای کې ګورم چې متاسفانه د نیالګي کېنول شوي دي یو دوکان په مخ کې نیالګی کېنول شوی یعنې که هغه دوکاندار هغه 3 وخته 2 وخته هلته اودس هغه اودس دغه نیالګي لاندې وکړي هغه د هغو اوبه بس دي دا اوداسه اوبه یې بس دي چې تر څه کې څومره مهمه ده چې دغه خپله موږ د شنې ساحې لپاره د نیالګیو لپاره په کورونو کې په حویلیو کې د نیالګیو کېنول د هغې پالنه دغو ته توجه وکړو تر څو د پلازمینې دغه کومه ګرمي چې ده دا راکمه شي بالکل شین پوښښ ته ما په لومړي سر کې مې اشاره وکړله شین پوښښ چې دی د هوا په ګرمېدا باندې مستقیم تاثیر لري تاسو که وګورئ هغه بعضې ځایونه چې هلته ونې وي که تاسو پام کړي د هغې څنګ سره چې هم سړی تېرېږي د یخې هوا احساس کوي نو دا هم به لکه ما مخکې د مدیریت یادونه وکړه د دې مدیریت یا مثلا د دې بیلنس برابرول چې څومره نفوس زیاتېږي ښاري پراختیا زیاتېږي مثلا موټرونه انسانان د یو ښار کې زیاتېږي د سره چې څومره شین پوښښ زیات شي دا کولی شو موږ په شکل د اشکال وي چې د دې یو بیلنس برابرېږي کوم تعادل چې دوی برابر شو بیا هوا چې ده په هغه تیزه سطحه چې مثلا د ګرمېدا طرف ته ځي بیا هغسې نه ځي حتی موږ کولی شو د ډېر شین پوښښ له امله د یو ولایت هغه هوا چې ده د هغه د درجې لکه د حرارت درجه کنټرول کوو لاندې راولي نو دا په ټوله کې زیات تاثیر لري او باید دې ته عام او تامه توجه وشي ډېره مننه قدرمن ساحل دوران چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړه په یو مهم موضوع بحث او خبرې ډېره مننه تاسو ته په چارو کې بریا